سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځلانده ستوری الراونډر لوبغاړی محمد نبي ساحل د نړیوالو ورځنیو لوبو څخه استعفا کوي. محمد نبي ساحل چې تېره ورځ د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه سیالي ترسره کړه، نوموړي په 9 توپونو باندې 4 اتیا چټکې منډې جوړې کړلې. نوموړي داسې په توپ اچونه کې هم ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړله چې 1 وکټه یې هم واخیستله. محمد نبي ساحل د دغه لوبې وروسته وویل چې د چمپیون ټرافۍ بعد به د نړیوالو ورځنیو لوبو څخه استعفا وکړي. واقعا محمد نبي ساحل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډېرې خوارۍ کښلې وې او ډېر زحمتونه یې کښلي وو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله یې تر دغه ځای پورې راورسوله. محمد نبي ساحل چې کومه ورځ راهیسې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله جوړه سوې وه، محمد نبي ساحل د الراونډر په توګه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره لوبېدی. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کې په توپ اچونه کې، داسې په ډګر ساتنه کې، په توپونه کې، په درو واړو برخو کې ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کوله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د محمد نبي ساحل پر ځای باندې کوم لوبغاړی غوره کوي. واقعا دا ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو ځلانده ستوری و محمد نبي ساحل، نو د ده پر ځای به د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو ځوان لوبغاړی ننګیالی خان راځي.